السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه کوم ملګری چې پوښتنه کړې ده د په کور کې د سنت په باره کې، کله چې څوک دوه لمونځونه په کور کې جمع کوي د عذر د وجې څخه، او بیا سنت کول، سنن رواتب چې د فرض مانځه مخکې او وروسته دي، دا به کوي او که بیا نه کوي. سنت پرېښودل دا د رخصتونو د سفر څخه دي. د دې وجې که چیرې دا د جمع بین الصلاتین سره تعلق نه لري، که چیرې څوک په سفر کې یې، لکه څنګه چې فرض 2 رکعاته 4 رکعاته 2 رکعاته کېږي او سنت نه کېږي، او که چیرې په کور کې یو سړی جمع بین الصلاتین کوي، فرض به هم پوره کوي او سنت به هم ورسره کوي. لکه دې باره کې ابن قدامه رحمه الله، امام نووي رحمه الله او نور علما هغه دا وایي چې کله سړی مثلا د ماپښین د مازدیګر لمونځ جمع کوي، اول به د ماپښین مخکنی سنت وکړي، بیا به د ماپښین فرض وکړي، بیا به د مازدیګر فرض وکړي، او کوم چې د ماپښین وروستنی سنت دي هغه به وروسته کوي. او دغه چې د ماښام او د ماخوستن چې کله ماښام او ماخوستن جمع کوي، اول به د ماښام لمونځ وکړي، بیا به د ماخوستن، او وروسته به بیا د ماښام سنت او بیا د ماخوستن سنت، په دغه ترتیب باندې کوي. ځکه سفر چې دی سنت کول چې دی دا د سفر سره تعلق لري، او د دوه لمونځونو یو ځای کولو سره تعلق نه لري. چې کله دې دوه لمونځونه کول نو سفر سنت به بالکل نه کوي.